یو پیر ته یو سړی راغی وی صاحب زه ښه سړی کېږم هغه ورته ویل بچیه ښه سړیتوب ډېر ګران کار وی کوشش به کوم وی ښه سړیتوب ډېر ګران کار دی ښه سړی کېږي وی بس کوشش به کوم وی ځه د لنګر کې کار کوه لنګر کې کار مار کولو یو شپږ میاشتې چې تېرې شوې نو پیر صاحب یو چواری ته وې چې داسې زه دا هلک چې لګیا دی که نه ده باندې دا ګنګي وروغورځوه داسې چواری چې به ګنګي وروغورځول هغه هلک رامنډې کړ چواری د دې مرۍ ونیو دې مرۍ نه یې ونیو زه دې ګنده کړم ټوله پیر صاحب ورته پټ ولاړو راووته ورته ویل ها هلکه تا خو وایي چې زه ښه سړی کېږم ښه سړیتوب دې ته وایي چې خلک د مرۍ نیسي پیران هم دغسې پیر دې ته وایي ښه اوسنی دا ګړکپان دا پیران دي دا د جیب غله خیال هم راغی دا پیران دي پیر خو د غورغوشتو مولانا صاحب د افریقې سیټان راغلي و زه ورسره تللی وم 50,000 روپۍ ورته راوویستې وی صاحب دا مې تاله راوړي دي ورته وی بچیه تا زما روټۍ وخوړه زما میلمه یې نو زه د جیب ګړکپ نه یم چې میلمنو شوکوم او میلمنو نه پیسې اخلم ډېر څه وکړه وی په خدای باور وکړه چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لکه وي پیران خو دغه و تا به ګنتي پې والي بیلچې به دې والي کور به دې وران شوی او خدای به درنه په قهر به اخته یې هغه بال بچ به دې نهري او پیر صاحب له به یې یوسې نو زما عزیزانو پیران داسې چې هغې به د مرید دپاره د هغه ځای به ټریننګ سکول و تا چې وایي چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي چې خلک د مرۍ نه نیسي وی ښه غلطي وشوه بیا لګیا بیا یو شپږ اته میاشتې تېرې شوې بیا پیر صاحب چواري ته وایي چې نن پې بیا دا ټوکری واچوه چې بیا یې پې ټوکری واچوله نو په دې اتو میاشتو کې د ده دومره اصلاح شوې وه چې ورپا نه سید ورپسې خو د ناستې نه یې چواري ته وایي ړوند دی ړوند پیر ورته بیا پټ ولاړ ورته ها تا چې وایي چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي بس بیا غلی شو بیا پکې یو کال تېر شو لګیا دی کار کوي نفس داسې به مړ کي او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ الا پیدا کیگی چې په